چې که فیکټس مونږ وایو تاسو وایي ډاکټر نفیس صاحب وایي تر څونه حده پورې جرنالیزم دا اثر کولی شي تر څونه حده پورې بیکاسټ باندې خلک باور کولی شي په دې مشکوک وختونو کې مننه کوم ډیره مهرباني دا زه اوس ماته احساس وشو چې وختي مخکې د خبرې کړې دي I should be specific او short لکه مختصره او د غټ شی چې دی یعنی مهم شی چې دی هغه نریټیو دا نریټیو دا شی دی چې مثال کې زه د کوټې واخلم د یو کمرې چې کم چې روم ورته وایو نو په دې کې د نظري کمپوننټ دا غینه دا جوړیږي سني توکي وي یو ستن ولاړه ده یو دیوال ولاړه ده یو پکې داسې برا پچت کې یا پکوټه کې یو بیم تلې ده لاندې بنیاد ده شاته پښتای ده وغیرہ وغیرہ نو د دې نریټیو کې چې کله دا جوړیږي نو په دې کې دا کمپوننټ یوز کیږي دا توکي یوز کیږي مثال په توګه ژبه د کمپوننټ ده مثال په توګه کلچر د کمپوننټ ده مثال په توګه مذهب چې دی یا د دې اوس تاسو د دې ځانګړي مثالونه چې خبرې لنډ شي وګورئ دوه شیان وزدر کما دوه ځانګړي مثالونه وزدر کما چې یو دغه چې د ژبې دی او بل د کلچر دی ژبه داسې دی چې په پښتنو کې وسوم چې کله ته وای پلار براغه پلار ملاړ او پلار تراشه نو په پیښور ویلي کې چې کوم زیات ایجوکیشن دی د پښتنو په سیمه کې مقابلتن په کې دا ټکي به تاسو داسې نه اورئ په کې به داسې اورئ چې والد چې مراغه والد چې ملاړ والد سے میں وفات شو والد سے میں ناروغه دي دا سی بنور چې پلار می ناجوړه دي پلار می خنه دي دعا ورته کوي تاسو اکثر دا سی اورئ چې السلام علیکم بل په جواب کې دا اورئ چې وعلیکم السلام تاسو به دا کلم نه اورئ چې خیر چاره ستړی مشي ان دا هم دغه کلمې دي کوم چې په عربی کې السلام علیکم دي خیر چاره تاسو کارونه دي خو دعا ده په پښتو کې دا ستړی مشي تاسو دې په امن اوسئ ژوند دي اوسئ پښتو خنو والد صاحب عربی کې دی او والد او صاحب سره لکنو راغلی دا پلار پښتو ده نه دا د کمپوننټ دی چې کې نریټیو پیل کې د ولي پښتانه بری شرمېږي اساس کم طریق کار کوي چې پلار ورته سپخ کار یو والد صاحب چې هغه هندستان د لکنو د رائټر لیکل شوی ډراما کې اورېدلې ده هغه ورته محترم کاری لاس په نامه ورته ولاړ زما په واشنگټن ډي سي کې هايلي ایجوکیټډ په لوړه کچا تعلیم یافته ملګری مې ورته په دې باندې ما سره باس کوي چې پلار ټکي سپکته والد صاحب درنده would you believe that it was such a shocking لکه زه داسې لړزیدم لکه ونه احساساتي سړی مې ما چې یو سړی داسې وایي چې پلار ټکي چې سپکته ده یعنی د بهترامۍ بدتمیزۍ یا د نالوستي تن لپاره دا مونږ ته اندازو کو چې خپل پلار مور په دې باندې ماغه وخت یو ویډیو چې تکړه پرته ودا ټیک ټاک هغه وخت نور غلی یو کمپوننټ دویم هم ځان د کلچر دا ذکر وکړو زما یو دبز انکشاف کوم زلمی زرا پورې خان دی نه زه په یو جنه مینو کراش ورته دا غینو شسبه سین وو شسبه سین د هندستاني اداکار د وسم د مخه خدای وچ کله په ګل کې مخراله لکه په دې وجه باندې د خوخه چې زمزم چې دا سره واده وکم یې کول کما دا غیره باډي لینګویج دا کار دا انداز دا دغه چې دا نالج یا ویزډم پولیسو دا خو موت یو بل ته مقابله کې بیا ودرې نو زما اوس وشته چې کله راشي زو سره چې اوس کوم جسمه دا مم ډیر نالج بل خزه دا غي عمومي ما کتره هغه کې پرتوک چې کوم اوسه هغه د پټیالا کم شلوار نو می خو دی پټیالا شلوار یا چوڑیدار هغه دا چې د برنه با تنګو او د برنه ونیسته د کم چې بڑا دا د دینه تر خپو پورې بیا مخبیم تنګ ویلانه دغه به جوړ تړل او په منځ کې به داسې غټ دغه توشه پرتګال ته تاسو بل لګیات هغه په فیشن جوړ شو ډېر خلکو په ودونو کې تاسو به د لسو کالو پورې هغه پرتګال واستل او هغه د هندستان د فلم نه خلکو واغسته حقیقت کې دغه پټیالا یا چوڑیدار پرتوک چې د پښتنو د سونو کال راسي میند چې کومې هغه بدلا وستو هغه تاسو به موږ ته کتلې وی چې خلاص باندې باهو هغه وخت کې بډېډې وي په غاړه باندې بوګي وا په خو کې بکجري وي او پای کړي او دا به سپینو زور جوړ شي او د مشرانو خل چې په کم پرتوکا وسته داخل لاندې پیسې چې دا په پنري سوریا ټول تار باندې وسره بارډر کړي وو بالکل څنګه باندې خوي ته ورغلي اکثر په کنجکه یا په بٹن تړلا یعنی خپل کلچر
چې بل څه نه راغی تا قبول کا خپل کلچر یا کلتور ته سپک کاری خپل جواب چې دا دغه دوه کمپوننت نور دي نو لہذا بیانیه هم د مختلف کمپوننټس ته یا شان جوړیږي اوس تاسو په خپل جواب تر اعظم چې آیا د سټیټ په مقابل کې انډیپندنت میډیا د کمپټیشن یا مقابله کولای شي کولای ساده او آسان جواب دی دا ډیر ګران ده دا ډیر مشکل ترین کار دی اټس سچ ا هیوج ټاسک او دا په ډیره دنیا کې د دې کوشش ناکامه شوه دی خو په تیرو سوارلسو او په تیرو شلويختو کلونو کې سنه ساده پورې سټیټ میډیا کمپیټ لکه هغه ته ماته ورکړل شوې ده آزادي میډیا د لارې اوس په سټیټ میډیا باندې څوک اعتبار نه لري آزاد میډیا چې کله راغله لکه کیبل چینلز نتورک راغله مثال په توګه سی ان ان راغی مثال په توګه په هندستان کې آزاد میډیا راغله مثال په توګه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل کسم هغه سپانسرډ وو بي بي سي راغله نو بیا خلکو پی ټی وی اوریدل بند کړی دی د پاکستان ریاستي اخبارونو قتل کم خو هغه خپل یو امپیکټ او رول وو هغه داسې مقابله چې را په دې مقابله کې هغه ستانه تیز دي یا ستانه زیات طاقتور دي ممکن توګه دا زیات خوي چې هغه سره وسایل زیات وي هغه سره ریسورس زیات وي چې دغه په شاپ فند او سکیورټي تحفظ چې دی یا دغه په شاپ باندې کم چې دغه د ماشينري دا هغه حکومت باندې کې پیسې خرچ کوي هغه د مشن لپاره وي بلې خواته پرایویټ میډیا چې دا هغه ټکسن په شروع کې ډاکټر سي فرمایلی و چې دا چونکه د خپل اهداف د سره خو پیسې دی د کارخانه‌دار د مثال یا دکاندار دی د خپل مال خرڅي د بیا د سټیټ په مقابل کې لایسنس اخلي اجازه اخلي بیا د سر کوم خبر اعلان دي هغه د شان تحفظ نه لري مشکل ضرور ده خو اوس په دې 21 سنچري کې په تیر لسو کالو کې چې کوم نوې شی راغلي د ډیجیټل میډیا چې راغلي د کسه هم دا داسې نه غنم چې دا بيخي داسې وشو چې بس هر څه ختم شو وسوم چیلنجز سره مثال په توګه سټاټیک ټاک اکاونټ سسپند کې دي شي رائټ اوے تاسو فیسبوک باندې دي شي ستا یوټیوب شټ ډاون کې دي شي ستا چې کوم وی پی ان دی مثال په توګه پاکستان کې ټویټر بند دی مثال په چاینا کې فیسبوک نشته دی مثال په توګه په روس کې دغه شان پابندي دي په سعودي عرب کې داسې پابندي دي او داسې بنور سټیټ کې د سټیټ مقابله ډیره ګرانه وي ډیره زیاته لکه جولین آسان مثال ډاکټر سے وخت ورکا خو د دې معنی دا هم نه چې کسټیټ دی او دومره طاقتور دی دومره پاورفل دی دا شان کار نشي کولای کار کولی شي او اخري خبره تل پروفیسور ذکر وکړو یو بل پروفیسور د ډاکټر سے مې ask you a question sorry for that my ignorance تاسو د پی ایچ ډی ریسرچ کوم ځای نه دی لکه بیسټ کوم ځای کې مکړی دی ما د جرمني نه بونري اوکې ګډ زه خوشاله ځان یم بس خرج به خبر نه نو کړي مې نو به ما دا خبره نه کولې ډیره بخنه ما په مخکې لیکلم کړی دي او د لاس منداري دواړه داسې ټولنې ولې دي او زما ملګر ما سره اتفاق هم کوي په خبره چې کوم پی ایچ ډی شوي دي په دې کې زه 95% پی ایچ ډی شي دي د پی ایچ ډی ډیګري نه منم دا د لسم جماعت د یو پیپر نزيات او بخیدا د ډیر بیا ځل به ما پی ایچ ډی سچ ا بیگ ورک ډاکټر صاحب خبر دی موږ په کې ډیر لوی ریسرچ غواړي ډیر لوی کمال غواړي ډیر لوی په غواړي په یو سپیسیفیک سپیشلایزډ ټاپک باندې ډاکټر کېدل چې غټه معنا ده خو په خبر نه داسې پی ایچ ډی چې زه پیژنم چې هغه بل چا لیکل کړي دي هغه بیا اډو ویریفاید شوی دي هغه په دغه کې شامل کړي دي یو پی ایچ ډی څه کوي ما چې دا او دغه په وخت کې وشو سره مې دا باندې شرف په دور کې د پی ایچ ډی په کارو به زر خلک اسکنل د شپې شروع کړي ورته کې نو یو پی ایچ ډی ډاکټر ما ته په ټویټر باندې وایي چې د پاکستان مخالف ولې ما ورته چې سر څنګه تاسو تاسو وایي مثال دا چې د پاکستان خلاف چې کله پاکستان لوبو ویلي نو ته خوشاله یې ته سلیبریټ کوي او کله چې افغانستان وګټي ته سلیبریټ کوي یا د پاکستان مقابل کې نو او د چې فور ایگزامپل چونکه یو پی ایچ ډی ډاکټر و ډیر پولیټیکل د زیاتي سیاسي ګوند سره تعلق ساتي او زه ته ډیر ریسپیکټ لرم نو ما ځکه دا سره باس کو کنه ادروایز زه د دغه شان باسولو کې ځا سره انګیج کېږم نه هغه ته چې مثال په توګه هغه وی چې رتا چې کله د پاکستان یو لوبغاړی په ټي 20 کې وسوځي د مثال رضوان ما په خیالات دي نو ما دا سې لیکلو چې رضوان اوټ شو هغه د روان دي تصویر مې ور کړو او په پوړو باندې ډریسینګ روم ته ځي ډاکټر سي په دې وایي چې دا یو کرا تولا انفارمیشن د ایونت ډیسکرایب کوي ایونت ډیسکرپشن پکې شوی دی اوټ شو حقیقت دی هغه اوټ شوی روان وو